ستونزه دې حل کړه. پر لټۍ د برلاسۍ او په لږ وخت کې د ډیر کار کولو یوې غوره لارې. د کتاب لیکوال براین ټریسي او د کتاب ژباړن ګلاب بهار. شپاړسم څپرکی: هوښیاره ټنبلي زده کړئ. تل مو د کارونو د سرته رسولو لپاره وخت مشخص کړئ او د راتلونکي کار لپاره مو هره ورځ پلان جوړ کړئ او په لومړیو کې هغه کارونه ترسره کړئ چې جدي او مهم وي. وروسته بیا په نورو ضروري کارونو پسې ولاړ شئ او خپل کار مو ترسره کړئ. له دې هر څه وروسته بیا په نورو ضروري کارونو پسې ولاړ شئ او خپل کار ته تر هغې پورې ادامه ورکړئ څو یې پای ته ورسوئ. ریپورټس: د فردي فعالیتونو د اغیزمنتیا او لوړولو لپاره تر ټولو غوره لار د ټنبلۍ جوړونې طریقه ده چې له دغې طریقې څخه په استفادې کولو سره ستاسو ژوند یو پر دوه د بدلون او پرمختګ پر لور ځي. دا یو حقیقت دی چې هیڅوک حتی تاسې هم نشئ کولی چې ټول کارونه سرته ورسوئ. نو د دې لپاره ضروري ده چې د کارونو ترسره کولو په ځینو برخو کې ټنبلي او بې پروایي وکړئ، یا په بل عبارت د غوښې هغه برخه چې هغه خامه وي او نه وي پخه شوې باید ویې نه خورئ، هغې چې پخه کړې مو نه وي. د کاري او ناکاري کسانو ترمنځ توپیر دا دی: هغه کسان چې کارونه نه ترسره کوي له لږې انرژۍ او طاقت څخه برخمن وي، او تر ډیره حده د دغو کسانو کارونو ته باید پام وشي چې په کومو کارونو او کومو برخو کې بې پروایي او ټنبلي کوي، چې دغه ټکی یې باید روښانه او مشخص کړی شي. په هر صورت باید په ځینو کارونو کې بې پروایي او ټنبلي هم وشي، یعنې هغه کارونه چې ضروري او ګټور نه وي له خپل لیست څخه وایستل شي. له نن څخه وروسته تصمیم ونیسئ چې کم ارزښت او هغه کارونه چې زیات اړین او ضروري نه وي مه یې ترسره کوئ. کوښښ وکړئ چې هغه کارونه وکړئ کوم چې د ژوند په پرمختګ او بدلون کې مو مهم او اړین رول لوبوي. هغه کارونه چې په ژوند کې مو د پرمختګ وسیله نه ګرځي هیڅ یې مه ترسره کوئ او داسې کارونه نور ته وسپارئ. سربیره پر دې دغه ډول کارونه له خپلې کاري برنامې او پلان څخه هم وباسئ. ځان مو د خامې غوښې له ټوټې څخه خلاص کړئ او خپل ذهن مو د غوښې د هغې پخې او نرمې ټوټې پر لورې متمرکز کړئ چې د هغې لارې دا دي: لومړی، هغه کارونه مشخص کړئ چې د هغو ترسره کول ستاسو لپاره په لومړي قدم کې قرار لري، او همدارنګه هغه کارونه هم مشخص او معلوم کړئ چې تاسو ته لومړیتوب نه لري. په پایله کې مو وخت په هغه کارونو مصرف کړئ چې اولویت درته لري او په بیړه یې ترسره کړئ. هغه کارونه چې نه غواړئ په لومړي قدم کې یې ترسره کړئ وروسته یې ترسره کړئ او کم وخت ورکړئ. که ارامه، ساده او اسانه و پخپله یې ترسره کړئ. د میزان قانون ستاسو د کامیابۍ او برلاسۍ میزان له وخت څخه په ښې استفادې کولو او د ژوند په هره برخه کې په کنټرول پورې اړه لري. یعنې په دې معنا چې تاسو تر کومه حده کولی شئ د ژوند هغه کارونه چې په ترسره کولو یې له لږ اهمیت او ګټې څخه برخمن کیږئ لاس ترې واخلئ. د وخت د مدیریت په کلماتو کې یوه قوي کلمه د نه کلمه ده، یعنې هر هغه کار او چارې ته چې ستاسو ژوند او وخت ته ګټه نه لري د نه کلمه ووایئ. دغه کلمه په غوره توانمندۍ او پوره باور ووایئ او زیاته استفاده ترې وکړئ. د دې کلمې حقیقي معنا دا ده چې ووایاست: زه خپل وخت نه ضایع کوم. د دې لپاره چې یو نوی کار پیل کړئ نو مخکینی یا زوړ کار مو خلاص کړئ او وروسته مو دویم کار ته ادامه ورکړئ. منظم داخلېدل پخپله وتل دي، یعنې هر کله چې یو کار ته منظم داخل شي دا پخپله د کار پای ته رسولو معنا لري. ټنبلي جوړونه په حقیقت کې ډیره ګټوره او مؤثره تصمیم نیونه ده، هغه هم د دې لپاره چې وروسته باید کوم کارونه ترسره نه کړم. ځینې کسان د کارونو په ترسره کولو کې د بې خبره ټنبلۍ او بې پروایۍ سره لاس او ګریوان وي، چې دا ډول کسان بې له فکره او بې له عقله په کارونو لاس پورې کړی وي، یا یې بغیر له فکر او عقل څخه د کارونو له ځینو برخو څخه لاس اخیستی وي، چې دا ډول کسان لوی، سخت او ارزښتناک کارونه چې په ژوند کې اوږدمهال رول لوبوي نه ترسره کوي. تاسو چې په هر قیمت وي له داسې ذوق او تمایل څخه لرې اوسئ. ستاسو اصلي کار دا دی چې له هغو کارونو څخه چې په منطقي او ذوقي توګه د لږ ارزښت لرونکي وي لاس واخلئ، ځکه چې دا ستاسو په دندو مسؤلیتونو کې اړین او مهم رول لوبوي. په ترتیب سره د دندو او مسؤلیتونو تکرار تمرین کړئ او هغه کارونه چې ستاسو د وخت د ضایع کېدو باعث کیږي او د نه ترسره کولو په صورت کې له کوم زیان سره نه مخ کیږئ، بلکې د هغې د ترسره کولو لپاره ځانګړی وخت مشخص کړئ، ځکه دا هغه کارونه دي چې هیڅ پای ته نه رسیږي، نو باید دوامداره یې ترسره کړئ. د دې خبرې په پار یو مثال درته راوړم. زما یو ملګری و،
هغه وخت کې مجرد و او د فوټبال له لوبې سره یې ډېره مینه درلوده. په اونۍ کې به یې 3-4 زره له 3 څخه تر 4 ساعتو پورې د فوټبال لوبه کوله. وروسته له څو کلونو یې په کار پیل وکړ او واده یې وکړ. حتی د 2 زامنو پلار هم شو، خو نوموړی بیا هم په اونۍ کې 3-4 ځله د لوبې میدان ته تلو او لوبه یې کوله، تر هغه چې متوجه شو چې لوبه کول د ژوند په پرمختګ او مخکېوالي کې هیڅ رول نه لري او حتی د کار کولو په ځای راته د ستونزو مشکلاتو باعث هم کیږي. نو د یوازې وکولای شول چې د خپل ژوند د کنټرول لپاره د ورځې هغه څو ساعته فوټبال لوبه له خپلې برنامې او ورځني کاري مهالویش څخه لرې کړي. د کارونو په ترسره کولو کې هڅه، هغه فعالیتونه او کړنې چې له کاري ځای څخه بهر دي له ځان سره تکرار او تمرین کړئ او وګورئ چې د کومو فعالیتونو ترسره کول درته اړتیا لري او که نه. د تلویزیون کتلو پر ځای مو وخت له کورنۍ سره تیر کړئ، مطالعه وکړئ او سپورټ یا ورزش وکړئ. یعنې وخت مو په داسې شیانو مصرف کړئ چې هغه ستاسو د ژوند په پرمختګ او بدلون کې رول ولوبوي. د خپلو کاري پلانونو ترتیب له ځان سره تکرار کړئ او هغه کارونه چې غواړئ نورو ته یې وسپارئ یا یې له کاري پلان څخه وباسئ. د هغو پر ځای مو زیات وخت د اړینو مهمو کارونو په ترسره کولو کې تیر کړئ. له نن څخه وروسته د ټنبلۍ جوړونې په کار پیل وکړئ، څو وکولای شئ په هر وخت او هر ځای کې هغه کارونه چې لومړیتوب نه لري مشخص کړئ او له کاري پلان څخه یې وباسئ، ځکه همدا تصمیم دی چې یوازې کولی شي په ژوند کې مو بدلون راولي او د پرمختګ لوري ته مو وهڅوي. عملی تمرین، په ژوند کې مو تل دقیق تصمیم تمرین او تکرار کړئ. له خپل ځان څخه وپوښتئ که چیرې مې دغه کار مخکې نه وای پیل کړی نو په دغو شرایطو او اطلاعاتو سره چې نن یې له ځان سره لرم ورته حاضر شوی به وم یا دغه کار ته به اوس آماده شوی وم. د رسمي کار چې مخکې مو پیل کړی دی د نننیو شرایطو او اطلاعاتو په اساس ارزیابي او ارزوئ او وګورئ چې د کارونو په منځ کې مو داسې کار شته چې نور د هغو د ترسره کولو لپاره د ضرورت احساس نه وي. په دې وخت کې دا هغه کار دی چې د ترسره کولو ضرورت او احساس یې نه کوئ. دا هغه کار دی چې باید د ټنبلۍ جوړونې له طریقې څخه ورته استفاده وشي، یعنې له کولو څخه یې لاس واخلئ. مننه، ښې چارې.